اوس مونږ ته یو قصه بیانو احسن القصص نو په اسم تفضیل ټکی دا طالبان پوهیږي چې ډېره ښایسته قصه یو خو حسن دی او یو احسن دی نو حسن معنی ښایسته او احسن معنی ډېر ښایسته یعنی چې زه اوس چا متعلق ویم چې ډېر ښایسته نو به څومره ښایسته وي او چې خدای ووایي په صیغې د اسم تفضیل سره چې ډېر ښایسته الله نو چې خدای والا زور ورکړي ډېر ښایسته چا به څومره ښایسته وي اے الله نو د ځمکې په سر د یوسف غوندې ښایسته ډو پیدا شوی نه دی که نه اوس ګوره یوسف جوړ کو سنگار کو دی روټۍ خوړه د مصر جنکۍ دي او چاړې او مالټې په لاس کې ورکړي په دې کې ناګانه یوسف پې راوویسته چې راویویستو جنکو ته یې وی چې دا هغه یوسف دی چې تاسو پې ما بدناموئ ای چې داسې ورته کتلې خړپ ټولو جنکو خپلې ګوتې غوڅې کړې او جنکو په یو اواز وویل چې والله ما هذا بشرا ولكن ملك کریم والله کدا خو بنی آدم زلیخی ادا شي دا غیصه اوس یوسف نه درخواست دا کیږي چې ما ته لږ داسې وګوره یوسف وی د غلام څه مجال دی چې آقا ته وګوري د غلام مجال اجینکو ته وی چې دی ما ته ګوري اجینکو ورته یو ځل بیا مونږ ته روټۍ وکړو غواړه نو مونږ به درته څه چلو ښایو دی به بیا تا ته وګوري د جینکو مطلب دا و چې په دې چلې یو ځل بیا وګورو په دې خبره پوهېږئ په دې چلې یو ځل بیا وګورو مړه کوټه کې ګیر کړی دی منډې را منډې لمنې پې شلولې ده خاوند یې پې د پاسه راغلی زلیخا ورته وایي چې هغه چا سره به څه چل کې ستا اهل سره چې دا د غلط اراده وه ونیسه جیل ته یې بوځي دی جیل ته لاړو هغه بیماره ده چې بیماره ده ډاکټر راغی نه بځي ګوري ناجوړه ده صاحبه د وزیر اعظم ښځه ناجوړه ډاکټر یې نه بس ګوري زلیخا ورته وایي سر بالین من برخیز نادان طبیب اثر بالین من برخیز نادان طبیب دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم زما دارو علاج یوسف ته دارو لرکے گا تاسو پوه شئ عرض داو چې دا درد خو بیا د زلیخې نه تپوس کوه آخر الامر قصه خو ډېره اوږده ده هغه چې زه دلته 2 کاله دیره شم نو درته به پکې خلاص ما په خپل جومات کې د یوسف صورت یوسف په 2 کاله کې خلاص کړی په جمعو 2 کاله ځکه زما عادت داسې ده نورې خبرې پکې ډېرې رایادې شي غوږ کېدی آخر الامر د دوی واده وشو چې واده وشو نو نیمه شپه د زلیخا تهجد ته پاڅېده تهجد نو یوسف علیه السلام رستو لمنې نه ونیوه وی لا وخت ډېر دی د تهجد لمنې وشلېده نو زلیخې ورته وی چې یوسفه دا هغه بدل خلاص شو چې ما ستا لمن شلولې وه تا رانه منډې والې او ما ستا لمن بدل خلاص شو تا هم زما لمن وشلوله دویمه خبره دا ده چې یوسفه ته اوس ما ته وایې چې وخت ډېر دی او سمله خو زه اوس ستا یوسف تابعداري نه کوم زه به د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې تاسو پوه شئ زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې زه خو تا پسې لیونی یم
چې چا ته زما غېږې ته راوست. اوس ګوره د هغه ذات تابعداري چې چا ته زما غېږې ته راوستې، نو څوک چې د چا غېږې ته راشي نو د خدای د دې نه لویه مهرباني بله نه وي کوي. ته چې په چا مین یې او هغه ستا غېږې ته راشي، دې نه لویه مهرباني بله څه کېدی شي؟ وکې ده. اوس ابو بکر صدیق د پاره اجازت وغوښتی شو د روضې مبارکې نه چې یا رسول الله صدیق اکبر اجازت غواړي ستا پړن کېدو. روضې مبارکې نه آواز وشو چې رایې وړئ، رایې وړئ. تاسو به وایئ چې روضې نه څنګه آواز وشو چې رایې وړئ؟ دا اوس طالبانو کې هم داسې دغه راشوي دي، دا انګړه دنګړه. تاسو پوه شئ؟ انګړه دنګ روضې نه فی الحال دا ذوقي څیزونه دي. دا واورئ، یو علم القال دی او یو علم الحال دی. څومره محنت او خواري چې د علم القال د پاره بل 10 کاله 12 کاله 14 کاله کې، ٹھیک ده، او بیا به ته علم ظاهري زده کوې، خالی گردانی قدر بشي داسې. نو د علم الحال د پاره بم بیا 100 کاله شاګردي کوي. په دې خبره پوهې؟ علم الحال ذوقي شی دی، دا په کتاب کې نشته. دا به بیا کېږي څنګه چې مولوی هرگز نشد مولانا رو، تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم. زبیچره دومره لوی سړی شوی نه وی چې ما د شمس تبریز غلامی نه وی کړی. هیچ حلوائی هرگز نشد استاد کار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد. هر که خدمت کرد و مخدوم شد، هر که خود را دید و محروم شد. جوابت سوئے یو سودا بڑے کی پیدا کے سودا اور بیا بتاوے چھ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے. او د یار په عشق کې ډېرې ښې سودا زما خوشحاله اوسې، اے طبیب جمله علت هائے ما. ته زما د ټولو مرضونو دپاره علاج او دارو شي. یو سودا باندې چې بیمار شوې نور ټول مرضونه به درنه لاړ شي، ټول جک جوړ به به دا یو سودا به دې ملئ. زما عزیزانو ابو بکر دپاره اجازت وشو د روضه اقدس نه. فی الحال ستا په دې ملک کې یو لوی محدث چې اوس هم ژوندی دی، لوی محدث فی الحال ژوندی دی چې نن نه 15 کاله مخکې مدینه منوره ته روان او پلار کې د حرم خادم ولا مخل راغه چې مال په نیم خوابي کې دا پټکه رسول الله را کړی دی چې دا دې سړی له ورکړه. 2 کاله وشو چې زه خبر شوم، زړه مې شین شو ورته پتلو راتلو راته ښیي نه، خو قصه یې راته پوره وکړه. دومره اثر مې پې واچولو چې قصه یې پوره راته وکړه او ښیي نه. ښیي ولې نه؟ ما ته وی چې زما په د آخر عمر کې چې زما کور د بدعاتو اډه جوړه نشي. که خلقو ته دا پته ولګي نو راځي به دا دروازې او دا دیوالونه به صفوي، نو بدعات به چالو شي
لہذا اجازت درته نشته چې زما نوموال خو زما اړه پړسیږي چې وی نه وی مال دغه اجازت وروره زه منلو ته تیار نه یم اړه مې وځي تاسو پوه شئ نو عرض داو چې فلحال داسې خلق شته چې د سردار کونین امانتونه ماته ګورئ دا قصیده برده دې ته برده ولې وایي مور د کینی او د قصیده برده غوندې قصیده خو دې جوړه کی جوړه به کوي یو ټکی به جوړ کی یو ټکی دغسې موږ سره په حج کې یو دلته به ډېرې ټوسې ویشتې اناناس ماغستو دی یو دکاندار نو ما ورته وی چې فاتنی آخر یا شیخ نو ما ته وی چې بواحد ریال نه باثنين ريال ما نعطيك 2 ريال بل كان نعطيك 3 ريال بل 4 ريال فاتني نازما مرګره ورته وی چې اے دیگر یعنی دل یو اناناس بل ورکوي دیگر هغه ورته چې اي شي دیگر ما اعرف دیگر حرام ابن حرام کنزلی مرتبه ډېر تند خلق دی نو مال خوار شي هلته خو ډېرې ټوسې وړي دلته عرب سره یو خبره په عربي کې نشي کولی تاسو ته هم که سړی راشي که نه چې ملا صاحب د عرب راغلی دی د سره یو څو خبرې وکړه بیا به ستا د شان پته لګي چې ته ورته چې دیگر تاسو پوه شئ نو په حرام کښېنئ بې وخته بانګونه مه وایئ دا علم الحال چې دی دا ذوقي شی دی په دې کې کسب کول غواړي اوس ګوره قصیدې بردې والا چې ویلي دي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم تاسو درو خبرې دیتا برده ولی وی برده ورته ځکه وی برد څه ته وی برد یخوالی ته نه وی صادر ته څه وی رضا نو د رضا ټکی دی یاد دی او د برد ټکی دی نه دی یاد لږ سوچ کوئ پې برده ورته ځکه وایي چې دا اته شلې بیته د جوړ که د فالج بیماری والی په فالج کې دا قصیده ولیکله او بیا یې روضې مبارکې ته لاړو او روضې ته کېناستو وایه وروله یو شعر کې ونښتو چې نیم د ووې ورپسې ته هیر شو او ورپسې د روضې نه آواز وشو چې ورپسې داسې دی چې قصیده اخلاصه کنه خوب ولا راغی چې سترګې پټې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او صادر یې پې وغوړول چې راویښ شو صادرم پروت او داسې و چې تا به وی چې دی خواړو چېرته بیمار شوی نه ولې که د فالج مرض په نیروبیان ستنو لرې کېدی شي نو د رسول الله په صادر نشي لرې کېدی الله جی د فالج مرض یو سپیشلیسټ نیروبیان ګولۍ یا نیروبیان ستنې ورته وي او هغه ستنې وهي او دې ځای ته راغلې خوله بیا سم دی ته راشي نو نیروبیان د انګریزانو جوړې کړې ستنو باندې خو د فالج وهلې خوله جوړېدی شي او د رسول الله په صادر غوړېدو که فالج جوړ شي نو دا د تعجب خبره ده زمونږ کې داسې کټه سریم شته وای نه منم څه شی نه منم هلکه ته یې څه ته په دې ځان پوهېږې د ماته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ